صوف ته مې ناره کړه چې ته نه راتللې او ستا د یادونو ښاپېري چې رانه ګیر چاپېر شو ورته شورو مې ستا کیسه کړه چې ته نه راتللې او یاره په تا چې مې د پړې وړې د زور وس نه لیده جوړ ملامته مې واده کړه چې ته نه راتللې او د لیوني زړګي قرار ده د ثواب په بانا ځان له مې صبر وظیفه کړه چې ته نه راتللې او بیا پکې ماله کروندې د مینې خوند نه راکه او د جنون دشته مې تاله کړه چې ته نه راتللې او تر ډېر مې ورته وکتل په تمه تمه وهیر مې پورې دروازه کړه چې ته نه راتللې کوم چې د شیرګړ د مشران شکر دی دوره جمدي دي د هلکانو خو به څه نه وایي وادې ډېر ښکلی پروګرام او ډېر ښکلی پوزیشن روان دی الله دې داسې پروګرامونه په پښتونخوا کې نور هم ډېر کړي چې د پښتنو د پښتو سره او د پښتنو د یو بل سره مینه پیدا شي بس شعرونه به دغه ووایم تاسو ته په پښتنه مینه باندې چې د دغې راز د دې غرض د سواله څوک خبرېږي د دغې راز د دې غرض د سواله څوک خبرېږي زما د ستړي ژوندانه د خاله څوک خبرېږي او صرف د شعر په اورېدو مې خلک وا وا کوي نور د دې شعر د جوړېدو د خیاله څوک خبرېږي چې صرف د شعر په اورېدو مې خلک وا وا کوي نور د دې شعر د جوړېدو د خیاله څوک خبرېږي او زه خیر د هر وخت په راتلو د مجبورو منه خو کله ناکله خو راځه مې خواله څوک خبرېږي او دغه څو شعرونه نور چې څنګه چې په اوړي او په ژمي باندې نور بدلېږي نو داسې د وخت یاران د وخت سره اکثر بدلېږي او زړګي ما به درته وي خو تا به نه منله چې ښکلي ډېر ګورې په چل او په هنر بدلېږي منله چې زړګي ما به درته وي خو تا به نه منله چې ښکلي ډېر ګورې په چل او په هنر بدلېږي تا ته به هر سړی د ځان په شان رښتونې ښکاري خو دا د باور نه دي دا خلک ګورې زر بدلېږي او هغه خو اوس لا د جنون په لاره تک شروع او دنیا به بله وي ملګرو چې اوتر بدلېږي او دغه څو شعرونه به نور هم په پښتنه مې ووایم چې ستاسو په کوڅو کې د خپو پلونه به مې پاتې شي دغه د شعرګر د ټولو پښتنو ده چې ستاسو په کوڅو کې د خپو پلونه به مې پاتې شي او زه به ترېنه لاړ شم خو یادونه به مې پاتې څنګه ژوندې د مزو دی نو ستا چې لږ اوتر به دې پوه کړی په دې راز دی او چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاد دی او بس دغه اخري غزل چې د انتظار ډېوه مې مړه کړه چې ته نه راتللې